سلامونه ستړي مشي وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځ د مهمو خبرونو ټولګې ته راغلاست وایو. نن دوشنبه د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې 14مه چې د 2025 زیږدیز کال د سپټمبر له 8 سره برابره ده. عزیر صافی مو تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. پر غزې د اسرائیلي نیواکګرو بریدونو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د غزې په بیلابیلو سیمو کې د اسرائیلي ځواکونو په پرلپسې بریدونو کې لږ تر لږه 25 فلسطینیان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. حماس د خبرو اترو چمتووالی ښودلی. ټرمپ د روسي خبرداري خبره وکړه او په نیپال کې د نوي نسل پراخ مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. پر غزې د اسرائیلي نیواکګرو بریدونه لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د غزې په بیلابیلو سیمو کې د اسرائیلي ځواکونو په پرلپسې بریدونو کې لږ تر لږه 25 فلسطینیان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د روغتیایي سرچینو په وینا یوازې د دوشنبې له سهار تر غرمې په غزې کې د بې کوره شویو کورنیو پر خیمو او استوګنځایونو بریدونو کې 14 کسان وژل شوي دي. دغه راز په نورو سیمو کې لکه شیخ رضوان، نصر، دراج او الصحابه کې هم مرګ ژوبلې اوښتې دي. د فلسطین د ملکي دفاع وایان محمود بسل ویلي چې اسرائیلي ځواکونو له پرون راهیسې تر اوسه له 50 زیاتې ودانۍ په بشپړ ډول نړولي او نږدې 100 نورې ودانۍ یې نیمه ویجاړې کړي دي. د زیاته کړي چې پوځ قصدن هغه ودانۍ په نښه کوي چې د بې کوره شویو خلکو خیمو ته نږدې دي او تر 200 ډېرې خیمې هم دغه بریدونو کې له منځه تللي دي. د غزې د روغتیا وزارت د تازه شمیرونو له مخې د بریدونو له پیله تر اوسه لږ تر لږه 4,368 فلسطینیان وژل شوي او له 1,280,000 ډېر نور ټپیان دي. ویل کېږي چې زرګونه کسان لا هم د بمبار شویو ودانیو لاندې بند پاتې دي. اسرائیلي اشغالګرو ویلي بریدونه به تر هغه دوام وکړي څو د حماس وسلوال له منځه نه وي وړل شوي. خو نړیوالو ادارو د ملکي وګړو پر وړاندې د اسرائیلي پوځ کړنې سیستماتیکې وژنې او جبري بې کوره کول بللي دي. حماس د خبرو اترو چمتووالی ښودلی. ټرمپ د روسي خبرداري خبره وکړه. فلسطیني ډلې حماس ویلي چې دوی د امریکا د وروستي وړاندیزونو پر بنسټ سمدستي خبرو اترو ته چمتو دي. په یو رسمي اعلامیه کې حماس ټینګار کړی چې د بندیانو د تبادلې په بدل کې باید جګړه ودرېږي، د اسرائیلي ځواکونو بشپړ وتل وشي او د غزې اداره د فلسطینیانو یوې خپلواکي کمیټې ته وسپارل شي. دا څرګندونې په داسې حال کې شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ساعته وړاندې پر ټولنیزو رسنیو د حماس لپاره وروستی خبرداری خپور کړی و. نوموړي ویلي اسرائیل زما شرط منلی دی، اوس د حماس وار دی چې هر څه ومني، که یې ونه مني پایلې به یې ډېرې سختې وي. د امریکا د نوي اوربند وړاندیز کې راغلي چې د غزې ټول اسرائیلي اسیران به سمدستي خوشي کېږي او په بدل کې به له 2 تر 3 زره پورې فلسطینیان د اسرائیلي زندانونو آزاد شي. په همدې حال کې د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس غزې ته د ځمکې د لمنځه وړلو ګواښ کړی او ویلي دي چې د توپان پر څېر بریدونه به پر غزې نور هم وشي. د جګړې تازه شمیرې ښیي چې یوازې پرون په بریدونو کې لږ تر لږه 65 فلسطینیان وژل شوي چې 9 د غزې ښار او شمالي سیمو پورې اړه لري. د ناروې ټاکنې د اسرائیل پانګونې د سیاسي جنجال مرکز. د ناروې هیواد د دوشنبې په ورځ د پارلمان په کچه ټاکنې ترسره کوي. دغه ټاکنې د واکمن کارګر ګوند په مشرۍ، د چپ اړخ او د محافظه کارانو او پرمختګ ولسپال ګوند په مشرۍ د ښي اړخ ترمنځ نږدې سخته سیالي بلل کېږي. تر ټولو د پام وړ موضوع د ناروې د 2 ټریلیونه ډالرو پانګونې ملي صندوق دی چې په اسرائیلي شرکتونو کې د پانګونو له امله له کورنۍ او نړیوالو نیوکو سره مخ شوی. د سوسیالیست چپ ګوند شرط یې چې یوازې هغه مهال به د کارګر ګوند حکومت ملاتړ وکړي چې له اسرائیل سره تړلو ټولو شرکتونو پانګونه وایستل شي. صندوق د 2025 د جون تر پایه په 1 اسرائیلي شرکتونو کې د شاوخوا 202 میلیارډ ډالرو پانګونه لرله. خو وروسته یې له یو شمېر شرکتونو سره د کیټپیلر په ګډون اړیکې پرې کړې. یادې پرېکړې د امریکا قهر راوپاروه او ځینو سیاستوالو د ناروې پر ضد د تعرفو او نورو بندیزونو غوښتنه هم وکړه. د ټاکنو بله مهمه موضوع نابرابري د ژوند لګښت او مالیات دي. د نظر پوښتنو له مخې هیڅ ګوند به مطلق اکثریت ترلاسه نه کړي او وروستۍ پایلې به د ائتلافي خبرو پر بنسټ روښانه شي. ټرمپ ویلي څو اروپایي مشران به د اوکراین جګړې د وضعیت پر اثر واشنګټن ته راشي. د رویټرز راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په روانه اونۍ کې به یو شمېر اروپایي مشران واشنګټن ته سفر وکړي څو د اوکراین جګړې د روان وضعیت په اړه ورسره خبرې اترې وکړي. ټرمپ پرون یکشنبه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل
تمه ده چې دغه مشران د دوشنبې یا سه شنبې په ورځ په جلا جلا ډول واشنگټن ته راشي. هغه د یادو مشرانو نمونه یاد نکړل، خو څرګنده کړه چې د دوی د سفر اساسي موخه د روسیې او اوکراین جګړې په اړه د نظرونو تبادله او د حل لارو لټول دي. ټرمپ د روسیې له لوري پر کیف د وروستي برید په اړه اندېښنه وښوده او هغه یې د جګړې د پراختیا نښه وبلله. نوموړي زیاته کړه چې ډېر ژر به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبرې وکړي. ټرمپ په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ روانه جګړه به په نږدې راتلونکي کې پای ته ورسیږي. او وروستی خبر هم دا چې په نیپال کې د نوي نسل پراخه مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 14 تنه ووژل شول. د نیپال امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 14 تنه وروسته له هغې وژلي چې زرګونه ځوانانو د فساد پر ضد او د حکومت له لوري د ټولنیزو رسنیو د بندیز په مخالفت کې مظاهره وکړه. د راپورونو له مخې دغه مظاهرې چې د نوي نسل لخوا تنظیم شوې وي د پلازمینې کټمندو په ګډون د هیواد په څو لویو ښارونو کې ترسره شوې. لاریونوالو د حکومت د کړنو پر وړاندې د حساب ورکونې غوښتنه وکړه او د بیان د ازادۍ پر محدودولو یې کلکې نیوکې وکړې. امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو د خپرولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز، د اوبو توپان او مرمۍ کارولې چې له امله یې د مرګ ژوبلې ترڅنګ ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي هم دي. د بشري حقونو ډلې د نیپال پر چارواکو غږ کړی چې د خلکو د سوله ییزو اعتراضونو حق ته درناوی وکړي او د تاوتریخوالي پر ځای د لاریونوالو د غوښتنو د اورېدو لاره خپله کړي. بهرني خبرونه همدومره او د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40. تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.